نن د هلمند ولایت لښکرګاه ښاروالي له لوري د ښاروالۍ په وړاندې د ښاریانو مکلفیتونو په هکله د عامه پوهاوي یوه لویه غونډه ترسره سول چې پکې حکومتي مسؤلینو، د ګذر وکیلانو، مشورتي بورډ غړو او ګڼ شمېر لښکرګاه ښاریانو ګډون درلود. د لښکرګاه ښاروال احمد سید انصاري د غونډې پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل چې خدمات د ښاروالي او ساتنه یې د ولس کار دی. هغه د لښکرګاه ښاریانو څخه غوښتنه وکړل ترڅو له ښاروالۍ سره همکاره پاتې سي او د چاپیریال په پاک ساتلو کې خپلې هڅې ونه سپموي. دا د ښاروالۍ د حکومتدارۍ د غونډو څخه په کلنۍ حسابو کې یو دوه غونډې دي. هدف هم همدغه دی چې د لښکرګاه وکیلان صاحبان، علما کرام د عامه پوهاوي باندې چې د خپل وکیلینو ته د ښار په باب ښاروالۍ چې کوم اصول دي او یا د ښاروالۍ چې کوم خدمات ورته کوي د هغو ساتنه ده، په چاپیریال کې د عامه شتمنیو ساتنه او په صفایي کې، نو چې دوی دغه غږ د ښاروالۍ غږ تر خلکو پورې ورسوي او د دوی غږ تر موږ پورې ورسوي. نو ښاروالي دا وایي چې وږه مو درکړې ده، باید ښار موږ ته وږه راکړي، یعنې وږه پر وږه باندې کار وکړو. دوی چې زموږ سره همکاري دا د ښار جوړېدل، د ملک آبادول او دا په ولس باندې کېږي. غونډه کې د ځوانانو چارو امیر عبدالباري حنظله ډاډ ورکړ چې د ښاروالۍ ترڅنګ ولاړ دي او ټولو چارو کې ورسره پوره همکاره دی. د هغه په ټکو ځوانان د ملي پروګرامونو او پروسو په مخ ته وړلو کې اساسي رول لري او باید له همدې رول څخه یې ګټه واخیستل سي. ښاروالي تاسو ته امکانات برابروي او تاسو ته د ښار ښکلا برابروي، خو حفاظت او ساتنه یې بیا پر ښاریانو باندې دي. موږ په دې برخه کې پوره همکار یو انشاءالله او د ځوانانو چارو مدیریت په برخه کې به موږ خپلو ځوانانو ته وخت په وخت دا پوهاوی ورکړو ترڅو زموږ د ښار او زموږ د په ښار کې چې کوم امکانات د ښاروالۍ لپاره برابر شوي دي او کومې سهولتونه چې راته جوړ شوي دي، چې هغه د چوکونو جوړېدل دي، د ګودامونو جوړول دي، د درختو او نیالګیو کښېنول دي، د دې په برخه کې به انشاءالله موږ پوره ذهنسازي هغوی ته ورکړو، پوره عامه پوهاوی ورکړو. بل لور ته بیا یو شمېر د غونډې برخوالو د لښکرګاه ښاروالۍ د هڅو مننه وکړله او خلکو نه یې وغوښتل چې پر وخت خپل مالیات ورکړي ترڅو راتلونکي ښاروالي یو لړ رغنیز کارونه ترسره کړي. همداشان دې غونډه کې د لښکرګاه ښاروالۍ د راتلونکو پلانونو او کړنو په اړه هم هر اړخیز معلومات وړاندې سول. نو طبعا خلک بازار ته راځي، دا یو ولایت دی، دا یو کور نه دی، دا یو کوڅه نه ده، د دنیا خلک به راځي. هغه چې دا ښار ته وګوري، د دې خلکو شکریه ووایي، مننه دې وکړي، دعا ورته وکړي، شکر ودان مننه چې دا خپل ښار ورته ساتلی، دا اساس د ښار سره دونه فعالیت شوی شوی. نو په دې خاطر باندې موږ مؤمنان مسلمانان په دې باندې مکلف یو، کوم مشکل چې هغه باید رفع کړو. د ښاروالۍ پرمختګونه به ورته وایاست، د ښاروالۍ کارونه به ورته وایاست چې په ښار کې پخوا څومره کار شوی دی او اوس څومره کار شوی دی، او د دې ترڅنګ به خپلو ښاریانو ته یا خپلو خلکو ته په دې مکلف یاست چې ورته وایاست چې د صفایي روپۍ به پر وخت او زمان ورکوئ. هلمند کې داسې مهال د لښکرګاه ښاروالۍ له لوري د ښاروالۍ په وړاندې د ښاریانو د مکلفیتونو په اړه د عامه پوهاوي غونډه ترسره کیږي چې دې وروستیو کې یو شمېر ښاریان د ښاروالۍ له لوري د لوړو ټکسونو څخه شکایت کوي. حافظ احمد نصرت، سکون رادیو.